أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. सूरत अल-बक़रा की वही नामात खासा जिक्र शु पे बनी इसराइल बांधे दी आयत कलीमा की तमहीद बयानी दपार दुरुस्तनी अजाब चारुस्त आयत की अल्लाह जिक्र करे वो देता तमहीद हुई। इब्न कसीर हुई चपदी आयती कलीमा के मकसद ज़जर और कोली बनी इसराइल होता पर इनकार द जिहाद दीद जिहाद कौलों ने इनकार करे उन्होंने अल्लाह दील रटना वर गई दीत अल्लाह दा हुक्म करे चारुल मुक़द्दस दाखिल शे दावामिर अल्लाह ताला की तब्दीली मरावले ददी द्रिवाणु कारून नदी इनकार करो देवजन अल्लाह पदी बाने ब्या अज़ाबम रावस्ते चाहे तो रिजस होई कम मुफस्सिरीन चिदल लिखली दी चिदा हम इनाम दे दा कौल सही न दे दा इनाम दपार अल्लाह न जिक्र कई बल्कि ज़जर वर कई अरकला चे मंगवैली हो चे दाखिल शे दी आलाक़ीता और दी कलीता फ़कुलू मिन्हा हैथ शि'तुम रग़दा खुराक के दाइना कमज़े की चीज़ साज़ु खुखी फराखा पाबंदियों पता सुनी हालांकि तौर दाखिल शे हाज़िहिल क़रिया हुन्नुम ज़िक्र नए चिकमा लाक़ यादई मुफस्सिरीन लिखी पदी के अक़वाल ज़िक्र कई सोख हाज़िहिल क़रिया की इशारत और रमलत हा सोख भी शाम दे सोख भी उर्दन दे सोख भी फ़लस्तीन दे सोख भी मिस्र दे मुख्तलिफ नमूना तफासिरों के द क़रिये द तयीन मुबारक की ज़िक्र शवीरी राजिह कौल पदे के दाए कम चे इमाम इब्न कसीर ज़िक्र करे दे चे मुराद ददीन बैतुल मक़दिस दे दा मसल की फ़लस्तीन के दाखिल दे नवैली मंगा और दाखिल शदी अलाक़ीता दी कलीता संगवर दाखिल शो पर तरीक़त जिहाद सरवर दाखिल शे दाव पदी आयती करीमा की मुरादी वर दाखिल शे दकरी दा पर तरीक़त जिहाद दा से दाखिल दिल वर्तन हुई जिहादों के दा इलाका फतह के दा हुक्म बनी इसराइल ता पर दौर द मूसा अलैहि सलाम के शेव
سورہ مائدہ معلومی کی آغازیں 2 اشاعت کی، لیکن دوی د جہاد کولو نه انکارو کو. نو په دې دوران کې 40 کال تیر شو، ډېر د تکلیف زندگی تیرولا. ځکه د یو نبی خبره دی غرزولې وه. 40 کال بعد زمانه د یوشع علیہ السلام راله، موسی علیہ السلام دور بیا تلو. نو د دې چې کوم کشران خلقو دیوی علیکه زمون پلارانو مشرانو هو ډېر د بزدلې د جبن نه کار اخیستی، کایي دا جهاد کړی نن به مونږ په ذلت زندګۍ سره نه مخامخ. نو کشران را پاسېدل، جهاد یې وکړو، نو فتح یې ومونده. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، خوراک کوئ د دې علاقې نه کوم ځای چې ستاسو خوښوي فراخ سره. رغدن کې فراخی د خوراک ته اشاره ده. حیث شئتم کې وسعت د مکان ته اشاره ده. پابندی مو پتاسو په خوراک کولو کې نه، او پابندی مو ستاسو په ځای کې نه. هر ځای ته چې ځای پای کې په دې ملک مو پتاسو پابندی نه وي. چیرې پلان کې ځای ته وځي او بل ځای ته ونه ځي، او په خوراک کې به هم نه وي چې دا خوره او دا مه خوره. خوراک کوئ د هغې نه. فکلو کی دا فات دا اشاره ورکړي دې خبرې ته. یوازې دخول مقصد اصلي نه چې صرف ورننه وځي، نه پای کې خوراکونه وکړي، پای کې د آرام او د سکون زندگی تیروي. یو سړی دی یو لوی هوټل ته ور داخل شو، نو ستوره وکړه چې خوراک پکې نه کوي. نفس هوټل ته ورننوتل، نو دوس ځان د پاره فایده حاصل نه کړه که نه. یو نه راووتې بل ته ورننوتې. نو کمال او مقصد خدای چې پای کې ته څه خوراک وکړې. دې کلي ته چې دی ور داخل شوي، د دې لوی مقصد همدا و، زندگی پای کې تېره کړي، خوراکونه پای کې وکړي. یو علاقه داسې چې پای کې زندگی نه تېرېږي، هغې سره سره اسباب د رزق هم کمي، نو هلته څوک څه کوي بیا؟ وادخلوا الباب سجدا، ادب ورښیي. داخلے کے ہو ادب بیادوے. ادب دائے چھے ور داخل چھے پا دروازہ پدا سے آل کی چھے یہ بتا دو تعظیم کونگی. داری او سیز دا پار جدا جدا آدابی، دا مسجد خپل آدابی چھے ور داخلے گی، دا کور خپل آدابی، د مشرانو سره د ناس خپل ادابي، د علماو سره خپل ادبي، د ماشومانو سره خپل. ور داخل شي الباب سجدا، دې ته باب التوبه وایي، بعض وایي د باب القبه وایي. موسی علیہ السلام باغی طرف ته منځ کو، تفسیر کرتبی لکی چی دا دروازہ اس معروف دا پا باب الحتے سرا. دروازی مختلف نمونی بیا، باب لغت عربی کی دروازی تا ہوئی. نو دارز اخپل اخپل نمی
په مکه کې د دروازو ډېر نمونه دي مختلف نمونه وذکری بعض لیکي چې ودخل الباب سجدا د باب ته باب المسجد وی خدا صحیح نه ده دا تفسیر بدی کې صحیح نه چې چا د مسجد اقصا د دروازې ذکر کړی دی داخل شه په دروازه د مسجد اقصا باندې سجده کوونکی دا ځکه صحیح نه دی چې په هغه وخت کې خدا مسجد نو کنه نو آباد شوی هغه د دخول مقصود نه دی او وروسته زمانه کې بیا باب الحتا د مسجد یو دروازه ګرځېدې ده دغه توسو بیا راغلی نو مجازن هغه ته باب المسجد ویل شي ور داخل شه په طرف د دروازه سجدن سجده کوونکی سجدن کې ابن کثیر وی په دې کې معنا د انخناء او تواضع ده معروف سجده نه عادی عاجزه سره ور داخل شي انحناء و تواضع تم لغت کی سجدہ وئی یو انسان سر اور خط کی په یو دروازه ور داخلي لکه رسول الله سلام دا وصیت خپل امت ته کړی دی یو انسان دی بل انسان ته د سلام په وخت کې سر نخ کته کوي دام په حکم د سجده کې راځي او بعض لیکلی دی پر روایت دا حسن بصری کی دا معروف سجده وان دروازه وان څنګه ور داخل شي نوال د سجدو کې پوز او تندې پزمک ولا غوي خدا سجده بیا د شکر د پاره دی د سجده شکر بیا وي خدا بعد دخول دی ور داخل شي نو سجده شکر وکي خو امام رازی تفسیر کبیر کې پدې توجیه باندې رد کړی چې نه دا سجده معروف نه و نفس انحناء او تواضع و وجوهات درد بیا ذکر کړی دي ادویم ادب دارے وقولو حتتن وائے لفظ حتتن یو ادب دارے چھ پا دروازہ ور داخل شے سجدہ کونگے دیتا عملی عبادت ہوئی دجب ادب دارے چھ کل ور داخلے گے نو حتتن وائے دا عمرم تعبدی دے حکم و دید جناب کوي صاحب د لباب وی چې وقولو کې دې ته و حالیه وی پدا شان کې تا سوای لفظ د حتتن پرف سرا دې د جمله اسمیه وی په حذف د مبتدا سرا مبتدا میں سی مسئلتنا حتتن یا امرنا حتتن مسئلہ زمونگا یا کار زمونگا زمونگ سے حتتن دے حتتن مانا سے چھ زمونگ دا کم گناون شی دا مونگ نماف کی کشاف کی زمخشری لکلی دی چی اصل کے حتتنو پا فتح سرا نو کلا چی فتح سرا شی نو دیتا بیا جملہ فعلیہ وی دیکھا فعل میں پائی کے محضوفی لیکن دیتا ادول وی ادولشو جملے فعلیین اسمیتا دا پارد صباد
ذکر جملہ اسمیہ کی معنی دے استمراری فعل کے حدوثی مطلب بدائے چھ دا لفظ یوزل موئے ہمیشہ وائے دانچی یو پیر وائے حدتنے و بے پری دیکھا نا ہر دا کار با ہمیشہ کرے دیکھ دویم قرد امشتا چاہے دا قرد دا فتحی ہوئی اگر طول توجیحات ابو حیان پخبل تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی دیروگت تفصیلی کرے دے بیان علمی قرآن کریم کے خدا ذکر ہے چہ حتتن ددی بہت سمانائی چاو لکری دی چہ دا لفظ تے حتتن دے خود دی حقیقت کے معنی دا لا الہ الا اللہ دا تفسیر چاکڑے دے حتتن بعض لکی چہ حتتن معنی کے استغفار دا تاس جور داخلے گے پخلبان استغفار وائے اگا دا چہ دخپل و گناہون و بخشش وارے خود تفسیر کر تبید الدلی کی چنا صحیح قول پدی کے دادے چھ بنی اسرائیلم پدی لفظ ویلو مکلفو ام حتتن وائے روایت دا بخاری کم دغرازی دی چور داخلی دل دی دا وینا بدل اکڑا دی سوی حنتتن فی الشعیر حتتن لفظ بدل کو ددی پزے حنتاوی حنت بیا دا غنم دانی توی دا حتی مانا سوا گناہ معاف کول بخشش وقتل دی دا غٹک بدل کو دی حبتن یا حنتتن فی الشعیر منگ لہو دا غنم و دانی پکار دی پور بشو کے شے بدل کو یو ٹکی بدلے دل سرم مانا کی تغییر رازی او حال دائی چیزی دویلے شوئی چو وقولو حتوان او مقصد پدی کہ اقرار دے دخپل گناہنو اظہار دے دا تضرع دا مسکن توب اللہ پا دربار کے دا حتتن اصل کے قرآن کریم کے ڈیر مصداقات دی نورم ڈیر مفسرین دے باب کی وضاحتوں کری دی اللہ تعالی ہر کنے چتا سزا دعا کارونو کے زب تاسل انعام دادر کم نغفر لکم خطایاکم زب اوبخم ساس گناونا خطایا دا جمع دا خطیعتن دا گناہ توی دل تا کم گناہ مراد دا گناہون دو قسم دی لوی گناہ یادی کہ وڑا یادی نو دا اہل سنت والجماعت پا نسبان دے دا دین وڑی گناہ مراد دی لیکن لوی گناہ ہو او پا توبو سر معاف کی الصغائر منا وارا گناہ ہونا بدتا اس سماپ کم دویم دانا و سنزید المحسنین دام جملہ معطوف دے پکولو حتتن باندے نغفر لکم خطایاکم باندے ندے مانا بسنگشی وآیتاسو لفظ دا حتتن وسنزید المحسنین دا اس مستقل وعدشوا دیتا مستقل بشارت موئی کلچ تاسو دا کارون ہو گئے وسنزید المحسنین زردے چے منگ زیادی بدلے مورکو خیستا عمل کو ان کو تا
احسان محسن هغه چاته وي چې ښایسته عملونه کوي. البلوغ الى الغایة فی حسن العمل د احسان وي. په ښایسته عمل کې انتها ته رسېدل. که کم سړی چې ښایسته عملونه کوي نو د دوی وزونه ورکوو. ځکه قرطبي وی وسنزيد اجر المحسنين منكم. بنی اسرائیل دوی چې چا پتاسو کې ښایسته عملونه کړي دي د هغې وزونه به م ښیي که نه. څوک دي چا چې د سخي عبادت نه دی کړی، او ټیک دی چا چې د سخي عبادت کړی دی نو وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، دای گناهونه هم معاف شو په دې مخکینی عمل. اوس یو سړی دی بالکل د سخي عبادت نه دی کړی نو د هغه خو خامخا ثواب به م زیاتي که نه. نو محسنین کې هغه چاته اشاره ده چې بالکل د سخي د بندګۍ نه ځان ساتلی. یا سنزيل المحسنین فی احسانهم، داغی په ښېګړو کې به موږ نورم زیاتی راولو. څوک چې ښېګړه کوي الله وایي موږ مزید ښېګړې ورسره کوو. دغسې مضمون الله سورې اعراف 161 کې ذکر کړی دی. و فروغ دی بیا سورې اعراف کې قلنا نه وي، دلته قلنا وي. التوي وإذا قيل لهم، دلته کې الله تعالی وي ادخلوا، سورة اعراف کې وي اسكنوا، دلته وي فکلوا، هلته کې وي وکلوا. دلته فا راوړي هلته نه راوړي. دلته وي رغدا، هلته کې رغدا نشته. دلته وي وسنزيد المحسنين. نو دا مختلف تغیرات دی سورہ اعراف سورہ بقرہ کی ډېر حکمتونه دی. بیا مضمون او واقعه یو ده، هلته کې هم دا واقعه ذکر شوې ده، خو هلته کې تعبیرات بدل دي، دلته کې تعبیرات بدل دي. د دې بیا ډېر حکمتونه دي چې هغه امام رازی تفسیر کبیر کې اور شیخ عبدالسلام په تفسیر احسن الکلام کې اور نور مفسرین هم دغسې ذکر کړي دي. بیا خو لیکن دی بنی اسرائیلو په دې وینا د الله تعالی باندې عمل وکړو، نه عمل یې ونه کړو. دې ته چې څه ویل شوي هغه کار یې ونه کړو. چا وروسته آیت کې الله بیا ذکر کوي وینا یې بدله کړه، کارونه یې بدل کړل، لوی عذابونو سره بیا مخامخ شو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. هر کله چې ویلو مونږه داخل شئ دې کلي ته، خوراک کوئ د هغې نه کوم ځای چې خوښه شي ستاسو فراخه. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، او داخل شئ په دروازه سجدن پاجز او په تعظیم سره. وقولوا حطة، وایه تاسو لفظ د حطة، نغفر لكم خطاياكم، مونږ به معاف کو ستاسو ګناهونه. وسنزيد المحسنين، او زر دی چې مونږ به زیاتي بدلې ورکوو ښایسته عمل کوونکو ته. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. هر کله چې ویلو مونږه داخل شئ دې علاقې ته، خوراک کوئ د هغې نه څنګه چې ستاسو خوښه شي، کوم ځای چې ستاسو خوښه شي فراخه. او ورننوځئ په دروازه په تعظیم او وجې سره، وایې په خوله باندې حطة،
माफ बको मंग सास गुनाहुना हो जर्दे जी ज्यादा बदली मोर को खिस्सा अमल को उनको था सुभानक अल्लाह।